السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری ذبیح الله ایمان. ولې زموږ موبایلونه فلش یو اس بي یا کیبل نه کنیکټ کوي؟ نو د دې لپاره چې دا طریقه تاسو زده کئ نو زموږ ویډیو تر پایه راسره ووینئ. نو راځو دې ته چې څنګه کولی شو چې دا طریقه په سیټینګ کې فعاله کړو او زموږ سمارټ موبایل یو اس بي یا فلش او یا کیبل کنیکټ کړي. نو د دې لپاره تاسو لومړی باید د پون له لارې دا طریقه فعاله کړئ چې هغه طریقه د کوډ له لارې ده. نو لومړی به تاسو پون ووهئ. کله مو چې پون ووهه نو دلته به تاسو یو کوډ داخل کړئ چې د هغې په وسیله تاسو کولی شئ چې د موبایل یو اس بي انیبل کړئ. هغه کوډ ده ستوری علامت نمبر 0808 او بیا علامت نمبر. دا مو چې کله داخل کړ نو تاسې لومړی چیک مار چې دا به په اے پی کې وي او دوهم چیک مار چې دا باید په ایم ټي پی پلس اے ډي بي کې وي. نو تاسو به د چیک مار ایم ټي پی پلس اے ډي بي یعنی ایم ټي پی جامع اے ډي بي ته راکوز کړئ او د او کې تڼۍ به کېکاږئ. که چیرې تاسو موبایل یو اس بي یا فلش بیا هم نه کنیکټ کولو نو تاسو به بیا دغه کوډ داخل کړئ. کله مو چې دا کوډ داخل کړ نو ګورئ ما د چیک مار ایم ټي پی پلس اے ډي بي ته راکوز کړی و او اوکې بټن مې ووهله نو بیا هم پاس ایم ټي پی کې زما چیک مار لګېدلی یعنی چیک مار مې دلته لګېدلی او دلته نه ده لګېدلی ځکه چې ما لومړی کې دلته لګولی و چیک مار. نو چیک مار دلته نشته. نو د دې لپاره چې دلته چیک مار ولګېږي تاسو به لومړی په دې کې چیک مار ولګوئ او بیا به تاسو ریبوټ ووهئ. دا ریبوټ مې چې کله ووهه نو تاسو موبایل به په اتوماتیک ډول یو ور بند شي او بیرته به سټارټ شي. نو تاسو به دا لیار انتخاب کړئ او انشاءالله چې ستاسو موبایل به بیا یو اس بي فلش او تاسو چې هر څه موبایل ته لیږئ په کمپیوټر باندې او یا یې د یو اس بي له لارې لیږئ نو تاسو په اسانۍ سره کولی شئ چې له دې لیارې ګټه واخلئ. او که چیرې بیا داسې و چې د چا موبایل دا کوډ نه اخیسته نو د دې لپاره بیا تاسو کولی شئ چې د سیټینګ له لارې دا فعال کړئ. هغه داسې ده چې لومړی به تاسو سیټینګ ته لاړ شئ. سیټینګ کې لاندې برخه کې ډیولپر آپشن لیکلی. که چیرې تاسو په موبایل کې ډیولپر آپشن لیکلی وو نو تاسو به ډیولپر آپشن ته لاړ شئ او که چیرته ډیولپر آپشن نه ولیکلی نو بیا به تاسو اباوټ ډیوایس ته لاړ شئ. اباوټ ډیوایس ته به تاسو د دې لپاره ځئ چې لومړی موږ ډیولپر آپشن فعاله کړو یعنی دا آپشن فعاله کړو. نو د دې لپاره به تاسو اباوټ ډیوایس ته لاړ شئ.
اباوټ ډیوایس کې به تاسو سافټویر انفو ته لاړ شئ. سافټویر انفو کې به تاسو بیولډ نمبر 3 کېکاږئ. نو تاسو ته به دلته ډیولپر آپشن فعال شي. تاسو به لاړ شئ ډیولپر آپشن ته. ډیولپر آپشن کې به تاسو دلته ښکته چې راشئ، دلته یې تاسو ته لیکلي دي USB debugging. دا به تاسو ووهئ. اوکې، دا چې اوکې شو نو دلته USB debugging چې فعاله شو نو هلته به هم زموږ کوډ داخل شوی وي. ګورو دا دی دلته په اتوماتیک ډول MTP plus ADB فعال شو. نو تاسو یې لومړی د کوډ له لارې ګورئ، ولې چې دا طریقه اسانه ده نسبت سیټینګ طریقې ته. نو دا وه زموږ طریقه. الله دا وکړي چې تاسو دا طریقه زده کړې وي. زموږ ویډیو تاسو در سره شیر کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. مننه کوو.